د زیباګل هغه ویډیو ګورئ چې ډیرو ملګرو یې له موږ نه غوښتنه کړې ده. ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ چې په دې ویډیو کې د زیباګل هغه ویډیو هم شریکوم او د زیباګل د دغه ګنده ویډیو د کتو نه وروسته تاسو خپله فیصله وکړئ چې دا زیباګل ده او که بل څوک. ملګرو په یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک باندې ډیرې داسې ویډیوګانې د زیباګل په اړه شته چې په هغو کې ویل کیږي چې دا د زیباګل غلطه ویډیو ده. ملګرو زیباګل چې نن سبا په دوبۍ کې اوسیږي او اصل کې د افغانستان نه ده. په ټیک ټاک باندې په میلیونونو فالوورز لري او خلک یې ډیر زیات خوښوي. ملګرو د تیر په شان د زیباګل په اړه یوه بله نوې ګنده ویډیو شیر شوې ده چې پکې ویل کیږي چې دا د زیباګل نوې ګنده ویډیو ده چې په دغه ویډیو کې ښکاري د زیباګل په شان یوه جنۍ د دوبۍ په یو هوټل کې له یو هلک سره همدغه ګنده او ناروا عمل کوي چې هغه هلک له همدې جنۍ څخه په پټه ویډیو هم جوړه کړي او بیا یې په سوشل میډیا اپلوډ کړي او ورسره لیکلي چې دا د زیباګل نوې ګنده ویډیو ده. ملګرو تیر وخت کې هم د زیباګل په اړه داسې ډېرې ګنده ویډیوګانې راغلي چې په هغې کې ګنده ډانسونه، همدغه غلط کار او ډېر نور فحشا او ناروا کارونه پکې شوي چې د سوشل میډیا کارکونکو د زیباګل د بدنامولو په خاطر شیر کړي دي. دوستانو دغه نوې ګنده ویډیو چې د زیباګل په نوم اپلوډ شوې ده په دغه ویډیو کې جنۍ ښکاري چې بالکل یې شکل زیباګل ته ورته ده. خو کله چې دغه ویډیو موږ ته لاسته راغله او ومو کتله نو موږ ته دا معلومه شوه چې دا زیباګل نه بلکې د زیباګل همشکله کومه بله جنۍ ده او داسې ښکاري چې د تیر په شان دغه ویډیو هم په زیباګل پسې چا دروغ ویلي. دوستانو که تاسو هم غواړئ چې همدغه ویډیو وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې دا زیباګل ده او که نه نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.